ملا دغه خیرو کاکا ته مې یا څوک لېږلي وای یا دی راغلی وای ښه به وایي یوه ورځ لږ دغه یې د خولې کړپ سره وکړو نو اوس دی به چیرې یې خدای سته چې راغلی وای ښه به و دا د اختر شپې ورځې دي باید دا په سره وکړو یو بل زه خو ورتلی نه شم خو که زه ورتلی شم یورې کور ته م ورتلم دی کشکې راغلی وای ډېر خوند یې کړی و خیرو کاکا خو زموږ د مجلس سړی و خامخا د دوو وروڼو نه یو کړپ سره چې نو اوس به دی خیر یو څوک به ور ولېږم غوندې راشي یا د یې هره ورځ دلې راځي هره ورځ به د دې سره ناست لیدل بې دې ځمکې نه کېږي دغه ته یې ته نه ته پرېږدی بس پرېږدی ذاتي خبره خلاصه شوه د ما دغه یې زړه نه ده چې دغه یې پاسې ما دې شي به بېرته وروره جنګیایي خیرو دلته ګوالو دلته راشه لالا یوه خبره درته کوم اتې که بیا کار دې ولاړ شه ته خو دلته راشه دا د اختر ورځ شپې ورځې دې راشه ته یار دلته راشه یوه خبر درته کوم ته راشه خیرو کاکا راشه دا د اختر په شپو کې ګوره دا قصد و کین و دا خفګان دا یو بل ته باید بخښش سره وکړو ته راشه یاري ته راشه یوه ورځ یې وروره جانه مازي د خولې کړپ سره راغلی دی دغه د اختر یې دا خبره وکړه یقین دې وسکې دا چې په کتابو کې څوک وکړه لوی منکه دا خبر دې وکړه دغه د اختر یقین دې وسه دا هر څه مې ذاتي معنا له پامه درته وواړتو دا ګوره د اختر په دغه السلام علیکم کې ډېره مبارکه میاشت تېره شوه روژه دې وعلیکم خیرات کراري په خیر جوړ ورور خیر خیرات شپې ورځې په خیر وخت زمانه ملګري دوستان شپې ورځې کورو کې سره خیرتي یو مخې اختر دې مو مبارک شه دا روژې او تراویح خیرات خو به یې کوچنیان ویان اختر دې مبارک شه لمونځونه روژې تراویح ټول اطاعت و عبادت دې خدای پاک ټول قبول کړي ګوره دا د اختر په شپو کې ما تا خو مازې د خولې یوه کړپه سره کړې وه نور خو مې له ناروا خدای ساتي ناروا مناروا خو مې نه ورسره کړي نو دغه د اختر په شپو کې باید یو بل ته عفه سره وکړو بخښش سره وغواړو اخر مرګ ده اخر مرګ ده نو ته را چې خفه شوی وې نو سهار از دلته ناست و بالکل یقین دې وسه دا تکرا خو شیطان کافر ده شیطان کافر ده زوی منکې دلته راغلم درې څلور وادي مې ولیار خو مې سړی راځه خوندې والي و ما ده هغه چې کړپ وخت کې چې را په یاد شوې دا تکرا بیا مې بېرته ویل سړیا یا یو ورځ یې داسې تېره زیاته خبره درته وکړه لرې که پرېږدی ډېر بخښش به راته کوي وسه خانو دغه د ډېر بخښش به راته کوي و یا خو تا غږ هم را باندې غږ دې خامخا در باندې کوم او لوغه داسې مې په زړه کې دا عجب ولاړ خو بس شیطان کافر ده که نو ته دا روژه کې مې هم نه ولیدې ما زه به بخښش چې غواړم اوس خو بیا په اختر کې ما دا د ده د مجلس ځای ده هلکه بخښش مې درته وکړو معنا شته دونه غټ سړی یې دا د ملک یې دا د ما ته ډېر شی را معلوم دی دا د شي رشته دی معنا دغه کار دی دغه زمن دی دغه اشتي دي معنا دا ټول راته معلوم دي خو چې تا په هغو برسېره په ما باندې امین یې غږ وکړو او بخښش دې وغوښت د ما درته بخښش ده ما ځای بخښلی یې الله جل جلاله دې وبخښه د ما په زړه کې ذاتي یو شی نشته درته او دغه بس په ما دې مېلمستیا واوښته زه به معنا ته مېلمستیا کوم چې دغه مشکل یا زیه کوم نه زیه کوم په ما دې واوه غږ دې را یا بیا دا خلک وایي چې وروره ملک دې خیرو کړه مېلمه ته بیا
بیا د تا غوندې د تا د مجلس خلک دا ټول زه مېلمانه هېڅ خبره نه ده پروا نه لري مګر دغه ده چې دا غږ دې راباندې وکړو ذاتي دې زه دې وګټلم ذاتي نو اوس اجازه راکړه د خدای په امان دې و بیا له هغې خوا راځم ذاتي به قرار سړی یم دغه ذاتي د خدای په امان دې ما بخښلی یې ته هم بخښش راته و بخښش د خدای په امان چې ومې له دې زړه مې ښه شو